استاد هرکلی درته وایو بحث ته ستړي مه شئ سم نن ورځ د پښتو ژبې د مورنۍ البته د مورنۍ ژبې په ټولیز ډول باندې د نړیوالې ورځې هغه ځانګړې ورځ نومول شوې ده کابو په ټوله نړۍ کې د ورځو هغه لمانځنه کیږي پښتو ژبې ته د یوه لوی خدمتګار په توګه باندې چې تاسې په سر کې قرار لرئ په هغه کچه باندې په دولتي سطحه باندې کار یا په ټولیز ډول باندې د ځوانانو هغه کار چې د پښتو ژبې لپاره کړی دی څومره قناعت بخشه دی چې د ژبې ګرامر ته دې کار وشي په ټوله کې د پښتو ژبې ته کار وشي ولاد نو بده مرغه چې په تېرو رژیمونو کې هېڅ کار نه شوی په شاهي نظام کې چې ځانونه یې پښتانه هم ګڼل او ځانونه یې په پښتنو باندې ساتل ټولې امنیتي او نظامي ځواکونه یې پښتانه وو خو څوکۍ د نورو خلکو تر وزیر درباره پورې کابینې غړي دغه ټول به یا به پارسي ژبې وو یا به قزلباش وو خو پښتانه به پکې نه وو او یا داسې پښتانه وو لکه خپل محمد زیني چې هغه ډیجنریټډ یا بې هویته شوي وو هغو خپل اکر وکر لاسه ورکړی او د کابل کې دي پړسوان شوي وو او تعصب هم دوی سره وو نورو پړسوانو دومره تعصب نه لرل لکه دی پارسي شو یا پرزنایز دغه محمدزیانو دوی تعصبونه لرل دا چې رواني پلوه دوی ولې دغه لرل هغه سړی کولی شي چې ډېر معناوې ورته پیدا کړي او یا به داسې فکر کوو چې سبا به دوی تعلیم والا شي او زموږ ځایونه به ونیسي سړی هر رقم تعبیرولی شي یعنې په دغه د غویي اول لومړی انقلاب یو چپي انقلاب و چې په همدې نه کې بلې خواته لاړ او د هغې لاملونه معلومه دي چې پخوا دې نه چې دغه ګوند د تاریخي په مشرۍ باندې انقلاب وکړي او ځل یې نه کوو په دې کې یو سړی راپورته شو د امین په نامه او په خپله یې ویل چې زه ګوند چې په افغانستان کې جوړ شو ما په ډاکټرۍ کار کوو په ایجوکیشن کې په روزنه کې د فل برایټ او ما ته ناڅاپه وویل شو داسې نه ویل چې سیاهي راته وویل چې ته لاړ شه مارکسیزم لیننیزم انسټیټیوټ ته لاړ شه هغه د سیاهي و دوی نو دا خبرې زده کړي کابل ته چې راغی یو کال دی ګوند نه تېر شوی خو په دې وخت کې زه بهر کې وم خبر شوم دې خو ما پېژانده زمونږ شپږ اووه کاله معلم و په هغه وخت کې هم چېرته مې د شوق نه مې فارسي شعر ولیکه په هماغه ساعت مې ویل بېرته پښتو دغه ته هم چې رالم د بهر نه هم چې رالم دی په پارلمان کې و اول دلته ورغلم دی مې ولیده ویل ستا خبر خو مې واورېدل ډېر خوشحاله ته زموږ شاګرد یې او ته ماستري او ډاکټورا دې اخیستې په ژبپوهنه کې ته باندې حق لرې ما ته ادرس راکړه کور ته درځم نو هغه زما واړه مخکې راغلي مېرمنې سره لور زوی هغه وخت ته مې کونړ کې کور اخیستی و او موږ یې په قدر پوهېدي خلک نه پوهېدل پیسې هم لرلې نه وو نو هلته ادرس معلومه و کابل کې خو ادرس ډېر سخت دی یا به ورته خښتې اوښتي پورته ښې او یا به ورته لارې بغرا ښې یا ورته کوم ځای ښې نو دا ډېر ګران پیدا کولې اول به ورته میرویس میدان کوټسنګي به وی کومه کوڅه څڼ نمبر هلته لمبرونه چېږي که نه هېڅ چا نشته خو زموږ ادرس معلومه و او دی به نه راځي ما ته دومره دا سړی پته وه خو چې مې وکته زه پوه شوم چې دی ما غوندې
دې دوران ساز ایډیولوژي ته د لوړتیا نه ده موندلې بلکې هماغه پښتونولۍ کې ډوب پاتې شوی دی هغه منفي چې هغې له خلک فاشیزم وایي چې زه د دغه انسان چې د جهاني شهرت لري د نیمې وچې لوی قهرمان دی په بیخي په قفس کې پنجره کې اچولی او دی به ته غوښتلی چې شوروي ته لاړ شي ځکه شورویانو هم قدر کوو چې موږ یې درمل کوو امین به نه پرېښودو ځکه سبا به زه رهبر کېږم او دا خلک به زما دغه نه بلا کوي افغان ملت یې اول د منځه یوړو بیا وروسته یې ستم پسې اول یې افغان ملت د منځه استاد ښه اوسئ په دې پښتو ژبه لږ تم کېږو اوس د پښتو ژبې وضعیت څنګه دی څنګه یې ارزوي نړۍ کې نورې ژبې دي خدمات ورکوي په شاهي دور کې هسې ځان یې خو کورسونه هم دغه کړي وو دا کورسونه او رسمیت یې په 1946 کې یوازینۍ ملي رسمي ژبه په قانون کې راغله چې پښتو وه بیا په 55 کې یعنې 10 کاله وروسته دریم په خوا کې راغی اوس دري سره موږ دومره پرابلم لرو چې دري خو زموږ اکاډمیک هم باید امتیازات واخلي قاموسونه جوړ کړي ولته ایران نه ملل شي او زه د هر څه مقالې مې ولیکلې چې فارسي موږ نه 3000 کاله پخوا بېله شوې مرکز د اریانا هم دلته وه باختر و او د باختر نه اخواته څو دغې پورې د فرغاني دشته پورې د ازبکستان دا د اریانو زموږ دغه هندیان خو نه تللي وو 3000 کاله پخوا تللي خو دا زموږ فارسیوان تربوران شیراز خواته لاړل چې بین نهرین تمدن ته ځان نږدې کړي هغه ځای آباد خلک چې ډېر شو خو روزي هم نشي پیدا کولی بیا دلته څه نور جلیجوکي او اقلیمي بدلون راغلی او دغه زما تاریخ کیسه ده چې بیا ګورئ پښتو او پښتانه د ژبو نه خو پښتو ته لنډه دا چې په همدغه انقلاب کې ډېر کار وشو امین امر وکړ چې الوتکو کې دا ټول سټیوارډس یا میلمه پال باید پښتانه وي پښتو پوه شي او دغه هم چې ورکوي دا خبرې هم چې کوي اعلان چې کوي دا ټول یې پښتو وي عین تشنابو کې هلته لیکلي وي چې دغه وي دا د نارینه و دی دا د ښځینه و دی زه یم چې 3 ورځې مخکې وغوښتلم د زندان نه د بندي کېدو نه ما ته دا ټول نومونه پښتو وایي د لوی رهبر نه چې ترک یې مه کوي تر ما او زما دا چاپراچي دا نومونه ټول پښتو ما هغه ساعت ورته ویل بل د وزیر کلمه خو زه نه پښتو کوم ولې بل دا پښتو ده ودیرو وزیرو دا کلمې پاتې دي یوازې فارسي نه دي چې هغوی دبستان وایي هغوی په بي وایي موږ یې په دغه وایي خو دغه ټول موږ یې په وویو دغه وزیر پښتو کوي دا چې نه کې بس نو دغې ته سر وزیر ویو چې د دې وخت سر وزیر مو خارجه وزیر مو دا ولې مثال مننه ښه اوسئ یو اخیری سوال په لنډو کې ځواب کې استاد کول څه پکار دي چې وایو که پښتانه د نړۍ د قومونو سره سیل کېږي ژبه یې باید سیل شي څه پکار دي اول د خپلې تربیې ژبې سره چې ټول دفترونه دننه نیولي دي ټول درې قوه یې څخه نیولي ځواکونه که په قضایه ده که په اجرایه ده اجرایه کې ده او که په تقنینیه یا په پارلمان کې په دې درې واړو ځواکونو کې فارسي حاکمه ده وکمل په تحصیلات عالي په لوړو زده کړو کې ته پښتو نشي موندلی او یو دغه ننګرهار پوهنتون چې دا ډېر منډې رامنډې وکړي او څه ته مو ورسول یا د کندهار هم بیا زمونږ پېښې وکړي په خوست کې دغه زمونږ د غورځنګ برکت دی چې څه پخوانی غورځنګ چې دوی ولې مجبور شو شاهي دولت قانون کې یوازې پښتو دغه کړي او پښتانه یوازیني واکمنان د دې خاورې
دلته یو بل سړی و چې هغې ته موږ وزیر منصور خان ویل هغه کابل چې ونیو نادر خان ورته د لمر نشان ورکړ او ورته یې ویل ته زموږ شپږم ورور یې دا هغه پسې نشان پسې نوره شو چې ایبکو کې ځمکه واخیسته ما چې د کابل د بچره ګاونډی به و چېرته همسایه به و نو ده دا هر څه چې کول د پښتو دپاره کول دغه یې که د زون امیر په اصطلاح وروسته دغه نه یعنې رئیس تنظیمه د کندهار چې هلمند و زابل و روزګان و دغه ټولې سیمې تر دغه پورې پکې راتلې خو ده پښتو ته کار کوه ولې د میوند هدیره جوړه کړه لوحه یې پښتو جوړه کړه د میرویس نیکه قبر باندې یې پښتو ولیکله او د احمدشاه بابا دا ټول یې سم کړه پښتو اخبار په فارسي و طلوع افغان هغه یې پښتو کړه هغه حبیبي چې وایي چې استعداد پکې دی هغه یې مدیر کړه زمونږ مولانا خادم د نیویان نه وغوښته هغه یې مرستیال شو او دغه یو سړی و چې یو بدلون یې راوسته او په شاهي دولت یې ومنل او په دې شپږ دېرش څلوېښتم کې چې قانون بدل شو 30 کاله وروسته د ریم په خوا کې ولیکله د ایبکو نه نیمه شپه تلیفون وکړو چې څه ورته اخبار رسېدلی ورته یې وویل هغه عادت پښتو خبرې کولې هغه ورته ویل بیا هم د ایرانیانو د امریکایانو لوبې راواخیستې انګریزي هم پارسو به ورته ویله هغه نو سړی خو پوه شو هغه ته پخوا هم ویلي وو ما پښتو را مې فهمه لیکن زبان مې نه مې ګرځي وایي زما پارسو یاده ده خو ژبه مې نه ګرځي داسې یو سړی و نو دغه ورته یې وویل ستاسو هویت په همدې کې دی ایران دغه نوم ځان ته واخیسته ته خو ادارېنیتوب نه مې ایستلی باید ته ځان ته هویت پیدا کړي عقل وکړ پیدا کړي ستاسو اسټبلیشمنټ باید پښتو پښتونواله وي بیا دې ورسره ومنئ هاشم خان صدر اعظم او د ټول دغه سره د ظلم سره پښتو ته ډېره مینه وه او په دې خبره پوه شوی و کورسونه جاري کړو څه یې وکړو امتیازات ورته وټاکل چې د چا پښتو یادوي هغې ته به 500 افغانۍ په تنخواه کې زیاتېږي دا وه چې شاهي نظام اما دغه چپي انقلاب چې وشو د امین دوره هم چې تېره شوه موږ ایله پښتو کتابونه چاپ کړو زما ګرامر او وییپوهنه چې علمي کتابونه درسي کتابونه وو چا نه چاپول دغه نه او هېڅ پاچا دې نه ډارېده چې یو کتاب ولې چاپ شي او بیا په پښتو ژبه او په پښتو فارسي هم نه پرېښودل فارسي هم ډارېده استاد محترم ډېره مننه خدای دې اوږد عمر درکړي